بسم الله الرحمن الرحیم. سورة النحل آیت نمبر 114. سورة نحل نمبر آیت 116. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. او تاسې مه وایاست هغه څه لره چې د تاسې ژبې د هغې بیان کوي چې هغه دروغ ده. تاسې هغو ته مه وایاست هذا حلال و هذا حرام. د دې آیت مناسبت له مخکې آیت سره په دې طریقه ده. مخکې الله تعالی محرمات بیان کړو چې انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. خبره دا ده بله نه ده. الله تعالی حرام کړو په تاسې باندې خود مرده والدم وینه ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه او هغه څه اوهله چې غږ اوچت سي غیر الله لره په هغې باندې. نو دا الله تعالی حرام کو، له دې نه غیر نور څیزونه هغه حلال شو. الله تعالی اوس مشرکانو ته وایي هغه څیزونه چې تاسې خولې بیانوي او چې زاره که زبان شما بیان میکنه هغو ته تاسې مه وایه چې دا حلال دی دا حرام دی. تاسې په خپلو خولو کوم دروغ وایاست، د خپل ځان نه مه وایه چې دا حلال دی دا حرام دی. مشرکانو به ځینې څیزونه له ځانه حلالول، لکه یو شی چې به خپله مړ سو ګډه وزه غوا غویی دوی به ویل دا حلال ده. ولې مسلمانانو ته به ویل وایي چې تی ذبحه کې هغه حلال وي او چې الله تعالی یې مړ کړي هغه بیا مردار وي. داسې خبرې به ورته کولې، وایي دا هم حلال ده، دا خو الله مړ کو کنه چې تی مړ کړي هغه حلال ده، چې الله مړ کړي هغه مردار ده. الله تعالی د دې جواب په خپل ځای کې کړی چې والکه دا خو د الله په نامه ذبحه سو دا خود حلال ده او بل باندې خو د الله نوم یاد نسو و خودش که بمیره به او خو نام الله یاد نشد هغه له دې وجې مردار ده. بعضې څیزونه به حلال ول هغه به بیا دوی حرامول، لکه بحیره و وسیله و حام و صائبه. دا بعضې داسې څاروي وو چې دوی به د بوتانو په نامه باندې خوشي کړل، هغه به بیا د هغې سورلي نه کوله، د هغې غوښه بیا نه خوړله. وایي دا د بوتانو په نامه باندې نظر ده، د دې غوښه به څوک نه خوري. یا به بعضې ویل چې دا نارینه ورته حلال ده زنانه ورته حرام ده. له ځانې داسې بعضې حلال و حرام جوړ کړي وو. نو الله تعالی ورته وایي چې محرمات هغه دي چې الله بیان کړي، تاسې له ځانه یو شي ته حلال و حرام مه وایاست. ولا تقولو او تاسې مه وایاست لما هغه څه لره چې بیانوي د تاسې ژبې الکذبه په هغې کې دروغ، هغې ته مه وایاست هذا حلال و هذا حرام چې دا حلال ده او دا حرام ده. لما په دې ما کې دوه توجیهګانې دي. یو دا ده چې دا ما مصدریه کې، نو بیا به تصف السنتکم دا به په تاویل د مصدر سره سي، یعنی وصف السنتکم. تاسې مه وایاست لوصف السنتکم الکذب، د تاسې د خلو بیان ته چې تاسې د خلو بیان دروغ بیانوي، دا د خپلو خلو د دروغو بیان ته مه وایاست چې دا حرام ده دا حلال ده.
یعنی تاسې خولې چې کوم دروغ وایي هغې ته حلال و حرام مه وایاست، تاسې د خلو خبرې هغه دروغ دي. اول توجیهی که ما مصدریه شوه، تصفو السنتکم به تاویل مصدر میشه. شما نگویید با وصف زبانهای شما دروغ را. زبان شما که کدام وصف دروغ میکنه، امی وصف دروغ، امی وصف دروغین خود را حلال و حرام نگویید. یعنی شما که کدام بیان میکنید به لسان خود، امو لسان شما دروغ میگه، امو دروغ را حلال و حرام نگویین. امو بیان لسانی شما هیچ اهمیت نداره. دویمه توجیه داده چې دا ما موصوله کې په معنا دی الذي، دلته به بیا یو فی محذوف شي. ولا تقولو او تاسې مه وایاست للذي هغه څه لره تصفو السنتکم الکذب فیه، تاسې مه وایاست هغه څه لره چې تاسې ژبې په هغې کې دروغ وایي. شما نگوید به آن چیزی که زبانهای شما در دروغ میگه، هغې ته مه وایاست چې دا حلال ده دا حرام ده. شما آن چیزی را نگوید که زبان شما در دروغ میگه، او را نگوید که حلال است یا حرام است. هغو ته حلال و حرام مه وایاست، ځکه په هغې کې د تاسې ژبې دروغ وایي، د تاسې بیانات په هغې کې دروغ دي. حلال و حرام به الله بیانوي، ته نسې ویلی. لتفترو تر څو پورې تاسې ووایاست، افترا یفتري افترا بستن تړل، تر څو تاسې افترا وکئ، تاسې وتړئ، تا شما بسته کنید علی الله په الله باندې الکذب دروغ. تاسې له ځانه ووایئ چې دا حلال ده او هغه د الله په نزد حرام وي، د دې په الله دروغ وویل. تاسې له ځانه ووایئ چې دا حرام ده او هغه د الله په نزد حلال وي، د دې په الله باندې دروغ وویل. لتفترو تر څو تاسې ووایاست، تاسې وتړئ علی الله په الله باندې الکذب دروغ. ان الذین یقینا هغه کسان یفترون علی الله الکذب څوک چې وایي په الله باندې دروغ، حلال حراموي حرام حلالوي، لا یفلحون دا کسان نه کامیابیږي، دا فلاح کامیابی ته نه رسیږي. متاع قلیل کیدای چې څوک ووایي چې ولې دا کافران خو د په مزو کې دي، په چرچو کې دي. الله تعالی وایي دې مزو چرچو ته مه خوشحاله کېږي، دا ډېر کم ځوان ده، دا اویا اتیا کاله دي، اویا اتیا کاله څه دي، دې مجلس کې به ډېر اویا اتیا کاله وي. سړی ګمان کوي د سترګو په رب کې تېر شول، نه عمرو نه شی ولو، یوه ګنټه د تېره شوې ده، ګنټه هم لا پرې ډېره ده. متاع قلیل دا د دنیا ژوند دا ډېر، متاع سازو سامان د دنیا ده، قلیل ډېر کم. ولهم او وی به دې کافرانو لره کوم چې په الله دروغ وایي، عذاب علیم عذاب علیم دردناک درد رسونکی. د آخرت غم کوي، د دنیا سازو سامان خوندونه دا ډېر کم شی دي، دا ډېر زر تیریږي. وعلى الذین دا خلاص. اوس الله تعالی د هغو محرماتو بیان کوي چې هغه الله تعالی په یهودو باندې حرام کړي ول، چې د هغې په مخکې صورتو کې د هغې ذکر شوی چې په هغو باندې واز د حرام وي، د بعضې حیواناتو دا چربي واز د دا پې باندې حرام و، خو هغه خاص حرمتونه ول. هغه خاص حرمتونه هم د دوی د بغې د تجاوز له وجې نه ول، د سرکشي له وجې نه ول، هغه په ټولو خلکو نه و حرام. وعلى الذین او په هغه کسانو هادو کوم چې یهودیان شوي ول، حرمنا په هغو حرام کړل ما هغه څه قصصنا چې موږ د هغې قصه بیان کړې ده، علیکه پر تا باندې ای نبي علیه الصلاة وسلام، من قبلو له دې نه وړاندې په مخکې صورتونو کې. الله تعالی وایي دا هم دوی ته یو جزا ورکړې وه، دوی بعضې تجاوزات کړي وو، الله تعالی دوی ته سزا ورکړه. وما ظلمناهم موږ په دې ظلم نه و کړی، ولکن کانو بلکې دوی ول انفسهم خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم یې کول. ما در تحریم بعض اشیاء بر یهود ظلم نکرده بودیم و خودشان بودن که بر خود سر خود ظلم کرده بودن. ثم د دې آیت مناسبت په دیږي کې، د دې آیت مناسبت داسې ده، دا صحابه کرام سیول دا خو هم له اسلام نه مخکې په هغه جزیرة العرب کې د مشرکینو په معاشره کې اوسېدل، دوی خو هم په هغې معاشره کې ژوند کول. نو کېدای چې دا صحابه کرامو کې هم بعضې داسې خلک وو چې له اسلام نه مخکې دوی یو شي ته حرام ویلي، یو شي ته حلال ویلي له خپل ځانه،
ځکه خو په هغې ټولنو کې اوسېدل کانه. صحابه کرام هم خود و معاشره قبلی جاهلیت زندگی میکردن. شاید یا هم بعض چیز را حلال و حرام از خود گفته باشه. اوز دی مسلمانان سول نو خامخا له سړي سره سوچ پیدا کیږي چې دا خو موږ هم داسې کارونه کړي، هغه به څنګه شوي. ما هم پیش از اسلام بعضی چیزا را حلال گفته بودیم، بعضی را حرام گفته بودیم، خورده بودیم یا نه خورده بودیم، خو همدغه ټولنه کې وکانه دا کارونه خو موږ هم کړي، نو دا به څنګه شوي. الله وایي چې هر څوک چې یو ګناه یو خطا جنې سوي بیا دی له هغې نه توبه وکړي او هغه ګناه په ناپوهي کې جنې سوي، په جهالت کې جنې سوي او توبه هم په نږدې وخت کې وکړي، توبه ډېره ونه ځنډوي، الله بیا داسې بنده ته توبه یې قبلوي چې وروسته اصلاح هم وکړي، ځان جوړ کړي، ځان روغ کړي. ثم نو هغه مؤمنانو ته یو تسلي سوه چې تاسې خفه کېږئ مه، که تاسې مخکې څه حلال حرام کړي حرام هم حلال کړي، اوس خو دا د مسلمانان سوی، له هغو خبرو نه توبه وکړه، په راتلونکي کې ځان اصلاح کړی، بیا داسې تحلیل و تحریم له ځانه نه کوئ او نو بس الله درته معافي کړي. ثم پس له دې نه ان ربک یقینا رب ستا ای نبي علیه الصلاة والسلام للذین هغه خلکو لره عملو السوء چې دی عمل کړی ده السوء دی بدي بجهالت په ناپوهي ثم تابو بیا دوی توبه کړې ده من بعد ذلک وروسته له دې ناپوهي نه واصلحو او د ځان اصلاح کړې ده ان ربک یقینا د تا رب من بعدها پس له دې ناپوهي جهالت نه لغفور الرحیم بخونکی دی رحیم مهربان دی. نو بیا یقینا هغه خلکو چې هغو بد کار کړی بجهالتن په ناپوهي سره، بجهالتن په ناپوهي سره غلط کار کړی، د دې څه معنی؟ بعضې مفسرینو ویلي وایي هر مسلمان ګناهګار دا جاهل وي، ولی که دی سم په خبر پیدا خو دا ګناه به نه کوله، نو دا هر مسلمان ګناهګار ته شاملي. وایي هر مسلمان چې ګناه کوي دی جاهل وي، ولی که دی پوی وای نو بیا خو ګناه نه کوله کنه، پوی سړی خو غلط کار نه کوي، نو موایي دا د ده دا ګناه کول دا د ده جهالت ده. یو دومه توجیه داسې کړي وایي بیا هغه کسان چې دوی بد عمل وکړي بجهالتن په ناپوهي سره، یعنی دوی ته د هغې اجمالي حکم معلوم یي، تفصیلي نه یې ورته معلوم. لکه مثال یو مسلمان ته دا معلوم یي چې دا قتل ګناه لري او دا لو ګناه ده، خو بیا هم دی قتل وکړي، نو دی صرف دا اجمال ورته معلوم ده چې قتل ګناه لري، تفصیلي نه ده ورته معلوم چې دا په آخرت کې څومره ګناه لري، عذاب به څومره وخت به جهنم کې، دا تفصیلات نه دي ورته معلوم. نو دی سم دا قتل کوي دی بجهالتن کوي، په ناپوهي سره کوي. یا وایي بجهالتن دا معنا چې دی دا ګناه کوي دی بجهالتن کوي، یعنی دی په دې مخکې له مرګ نه دی کوي، د مرګ علایم لا ده نه دي لیدلي، ملک الموت ده نه ده لیدلی، د قیامت علامې نه دي لیدلي، خپل مرګ نه ده را رسېدلی، په دې وخت کې دی ګناه کوي، وایي دا دی په ناپوهي سره کوي. ثم تابو بیا دوی توبه وکړي من بعد ذلک پس له دې بد کار نه واصلحو او ځان اصلاح کړي، وروسته بیا ځان اصلاح کړي. په هره توبه کې دا ضرور ده چې له یو بد کار نه توبه وکړي نو یو خو به قصد وکړي، اراده یو بل الله نه د تیرو معافي وغواړي چې الله ما ته یې دې معافي وکړه، دا یو. بل به په آینده کې قصد وکړي چې بیا به داسې کار نه کوم، دا دویم. دریم دا د ځان اصلاح به کوي، نور به داسې ښه کارونه شروع کوي، بیا به الله تعالی تا ته هغه ګناه معاف کوي. او که دا نن توبه وکړې سبا یې بېرته شروع کړې، بیا په دغه صورت کې چې تر څو دې بیا توبه نه کړي، ځان دې نه اصلاح کړی، بیا معافي نه کوي. واصلحو او دی د ځان اصلاح وکړي. ان ربک یقینا د تا رب من بعدها له دې نه وروسته لغفور الرحیم دا بخونکی د دوی لره، رحیم مهربانه ده. نو دا صحابه ته یو تسلي سوه چې ای صحابه تاسې که مخکې په ناپوهي سره یو ګناه درنه سوي، له هغې نه خو تاسې توبه وکړه، دا د مسلمانان سوی، او د ځانونو اصلاح هم وکړه. له اسلام نه وروسته خو صحابه و غلط کارونه، تحریم دی ما احل الله یا تحلیل دی ما حرم الله دا یې نه کول، نو تاسې ته الله تعالی هغه تیر معاف کړي دي. دا صحابه ته یو تسلي سوله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا الله ته قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر قبول و منظور کړي، که څه زیادت و نقصان و اشتباه سوي ته موږ ته معافي وکړي.
یا الله موږ ته له بدو کارونو توفیق را نصیب کړي. یا الله د اصلاح توفیق را نصیب کړي. یا الله د تا حلال د موږ په عقایدو کې حلال وګرځوي، د موږ په نزد تا حرام د موږ په نزد باندې حرام وګرځوي. یا الله له دې نوم وساتې چې حلالو ته حرام ووایو، حرامو ته حلال ووایو. یا الله که چېرته سهون په ناپوهي په جهالت سره سوي ته موږ ته معافي وکړې. یا الله په آینده کې توفیق راکړي چې داسې ګناهونه داسې خطاګانې دا له موږ نه ونه شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.